مرحبا أي مرحبا لبيك يا شهري رمضان. حديث كرازي نبي عليه الصلاة والسلام وايس نوم الصائم عبادة ستاتي روزاوي او تپروتي بداية دا علا پدغ عبادت کی در حسابی لکه یا یوڅوک تلاوت کی یا پر مانزه ولاړ یا دا ته بداية خپل خوب کی په هیڅ خبر نه یې علا ملائکه او توایي چې دغه وخت پر مانزه ورولیکه. نوم الصائم عبادة د روزه والا خوب عبادت وسمته تسبيح کته دغه پټ خله ناست وې اڅ دینه وایي علا ملائکه و توایي چې دغه پټ خله په تسبیحات ورولیکه دا اوس لکه داسې تسبیح وایي سبحان الله والحمد لله ولا اله الا الله والله اکبر دا تسبیحات ورته ولیکه. سمته خاموشیه تسبیح وعبادته مضاف عبادت یې دوچنده ده. څنګه دوچنده ده؟ عبادت یې داسې دوچنده ده لکه اوس چې ته بې له روزې یو فرضي لمونځ وکړې الله ثواب درکوي په روزه کې چې هغه لمونځ وکړې الله د هغه یو په اویا ثواب درکوي. یوه روپۍ دې نن خیرات کړه الله ثواب درکوي چې په روزه کې دې خیرات کړه الله یو په اویا ثواب درکوي. عبادته مضاعف. او څلرمه جمله دا ده وذنبه مغفور الله وایي ګناهونه یې زه بخښم. کنز العمال جلد اتم صفحه 200 د حدیث شماره 3550 دا حدیث راغلی. نو په داسې قیامت کې علی عبادات تر ساخي ګوره څونه رحم ده د الله چې ته بدایه علی وایي خوب عبادت ولیکئ خاموشي تسبیح ولیکئ عباداتو کې تضعیفات ولیکئ غیر او گناهونه علی وبخشي وذنبه مغفور. كن عبادة أي مسلم إيماي مغفرة حاصل كن أعلى على مقام تبادر